اخ دا خو ډېره خطرناکه بیماري ده. دا مه اخیستونکي. دا څه دی ډاکټر صاحب؟ دا خو زر تر زر اپریشن کوي. اپریشن؟ خدای نخواسته چې مړ نه سي. او ډاکټر صاحب زه خو د اپریشن روپۍ نه لرم. اپریشن پیسې وپیدا کوې نو ځون چې به چا ووایي خو اپریشن پیسې ضروري دي. ډېر خطرناکه بیماري لري. د هغې علاج یې نه کوي څه؟ پیسې راوغواړه ته درجه پر بیټ پرېږده ټلیفون کور ته وروکړه پیسې راوغواړه کار سټارټ. څو ورځې ټیم ممکن است؟ یا ټاپ ټیم کې سبا پورې وروره پیسې راوغواړه که د ځان علاج کوې که تر وره ووتې علي ته دا ورځې هسپتال تر ورځې ووتې بس دا ته د حساب پیسې ارزایل درته ولیاړ. دونې خطرناکه ده. دونې خطرناکه بیماری په ځان خواري نه کاږاستې بس تر دغه ځایه ورسېږاستې چې زیاته بوڅ راوړې بیا مو را روان. ډاکټر صاحب موږ په ځان څه خبر یو؟ نو اوس خو ما خبر کړم. اوس خو ما سره روپۍ نشته نو. تلیفون ور وکړه. ورور لرې؟ هو ورور لرم. او بس ورته ووایه پیسې راواخله څه ډېر پیسې راواخله ضرورت کېږي زه په هسپتال کې. ډاکټر صاحب هغه سره همدارنګه نشته چې دوی بعضې به پرتې وي موږ به څو له یو بله به پیدا کوو نو ته ماته څو ورځې ټایم راکړه ګرده دنیا دوی علاج راکړي چې څو ورځې ګزاره په وکړم. ګرده دنیا په پور چلېږي. خالي لږ بیدار ټلیفون ور وکړه چې کار روان کېږي. دغه کاږه مسله د جوړېږي نوم څه و؟ نوم محبت خان. محبت خان. کوم ځای؟ د سیف الله کلا. سیف الله کلا. دا خبره یې په یاد لره تر هسپتال وننوتې که ووتې درته ډېر خلک مړه شو ارزایل دوی په وره کې ولیاړ ته ور ووتې ډایرکټ ورشه نمبر کارت که پر بیټ پرېږده یا یم ستا دپاره بیداره وکړه وخت مه ضایع کوسئ. بیا د خندان دپاره غم مه جوړوه چې بیا به ته پروت یې دوی به په در پرېشان یا پښتانه یې غاړه دی بیا به نه راسره تلې اوس په وی وی نشته فایدې یا په وی وی فایدې نشته د وخت سره علاج وکړه. زه به کور ته ټلیفون ور وکړم. بیدار یې ور وکړه. شمس لالا څنګه یې؟ جوړ یې؟ و لالا هسپتال رالم ډاکټر صاحب سره ناست یم. ډاکټر صاحب یې ته به اپریشن کوې. و یې دا دارنګه بیماري ده به دستي په دستي به اپریشن کوې زه به هم نه. ما که تر دغه ځای پورې راته وویل که د هسپتال تر وره وتې په د هسپتال په وره کې به لاړ نه سې دا معنا کې هسپتال په وره کې به د بیماري کار درکوي. نو اوس پیسې نشته. ډاکټر صاحب زه ای علاج راسره واخلم که ای الک ای واره خوري که نه خوري که خامخا اپریشن غواړي. لالا خو یې ته راسه دغه عزرایل د خدای ګسه اوسه تا مړ کړي دا دونې ویر نه ده اول خلک مړ سوي دی تا مړ. دا پیسې ماته راکړه بس وروسته بیا د لالا علاج درکړي ورنه بیا ته ما ښه کوي. کنجوسان 15 روپۍ په امبور نه درته جلا کړي. ډاکټر شریف ستا په ډاکټرۍ کې ته دا رنګه نه یې خلاصوي رنګ یې د سرمایهداره وي او چم یې د مسکین وي. ما سړی د ښه تیار اپریشن دی خدای دې مقدر کړه هغه نه وسو. وروره څه بیماري ده؟ ډاکټر صاحب زما خو یوه بیماري هم نشته. ستا به نو نه یې په یاد زه یو میاشت یا به زیات ټینګ کړي تر میاشت له مخه زه رالم تا ما ته پرچې را جوړه کړه دوا در راولیکله تا به ولې پر دا بیډ به پرې یوازې زه د اپریشن کوم. که چیرې د اپریشن نه وسوی تر دا ولس تر دا وره ور وځې
په دا وړو کې به په عزرایل وي درته ولاړ ختم به د کې مانه دونې ضرور بیماري ده چې نه بچاوه شي زه لاړم دا یم جک جوړ یم یوه یونې میاشت شوي ده علي مله میډیکل یې څو ګولۍ راواخیستې هغه د بیمارۍ مطلب ما دا بیماري ده جک جوړ شو هېڅ نه دې په راسوي علي دغه ته فردرانه حال مدر بس جوړ یې ورته خپل شکرونه کاږه نور چی شته